سلامونه مو منه په دې کې چې ټول جوړ او خوشاله اوسئ. دغه ویډیو کې یو ځانګړی پیغام د کرکټ بورډ چیرمن میرویس اشرف صاحب ته او د کرکټ بورډ جریبه مشر نصیب خان صاحب ته دی. په دې باندې خبرې نه کوم چې تاسو څومره صلاحیت لرئ، څومره په کار پوهیږئ نه پوهیږئ، څومره د څوک واک درکوي نه درکوي، څومره خبره چلیږي نه چلیږي، هغه زما مقصد نه دی. زما مقصد یوازې دا دی چې تاسو ولس ته کرکټ ته او کرکټرانو ته مسؤل یاستئ او د هغې مسؤلیت له مخې زه نن دا ویډیو برابروم چې تاسو ته دغه خپل غږ او د لوبغاړو غږ د ویډیو په لاره باندې درولسم، ځکه په لیکنو خو تاسو کې هم هېڅ قسم داسې احساس را پیدا نه شو بدبختانه چې تاسو د خپلو ماتحتو څخه پوښتنه وکړئ او هغوی محکمې ته راکش کړي او هغوی نه سوال جواب وکړي، هم کپتان، هم لوبغاړي، هم مسؤلین، هم سلیکټران. نو مجبور شو چې دغه لاره خپله کړو. معلومات داسې دي چې ډول پالیسیانې په کرکټ بورډ کې روانې دي. ځینې انډر 19 لوبغاړو سره ما خبرې وکړې چې د دویم پاسپورټ له وجې نه د دوبۍ د کامیابه سفر سره پاتې شوي دي. په هغې کې کامران هوتک دی، په هغې کې نومان شاه د لوبډلې کپتان دی، نومان مومن دی، سلیمان عربزی دی، هارون دی او یما عرب دی. خو ما معلومات چې کوم دی فریدون په نوم باندې هلک، سرحیز رحمتي په نوم باندې هلک او د الله محمد په نوم باندې هلک، دوی هم د پاسپورټ ریاست سره دویم یا ډول پاسپورټونه لرل، خو هغوی